د افغان ځواکونو تازه او خطرناک عملیات. تازه یې په کومو ولایتونو کې پر طالبانو قیامت جوړ کړی؟ هلمند او کندوز کې یې څنګه طالبان سخت وځپل؟ جزئیات په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. هلمند کې 20 طالب تروریستانو ته مرګ ژوبله واوښتله. ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه دفاعي او امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ کې طالبان په نښه کړل، چې په پایله کې طالبانو د یو قومندان وحید په ګډون 7 ترهګر ووژل شول او 13 نور ټپیان شوي دي. همداراز د دښمن 2 موټر سایکلونه او یو هوان هم له منځه ویوړل شوی دی. په بل خبر کې راځي کندوز کې د طالبانو د یو کلیدي کس په ګډون 25 تروریستان وژل شوي. ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د کندوز ولایت ګلتپي او دشت ارچي ولسوالیو اړوند کې طالبان په نښه کړل، چې په پایله کې د طالبانو د یو کلیدي کس افضل په ګډون 25 تروریستان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي په تېرو څلورو ساعتونو کې 140 طالبان وژلي او 104 نور ټپیان کړي دي. دفاعي او امنیتي چارواکو او ځواکونو سره متقابل بریدونو او نښتو کې 140 طالبان وژل شوي او 104 نور ټپیان دي. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي په پکتیا کې 40 ماینو.نه کشف او شنډ کړل. تېره ورځ طالب ترهګرو ملکي او پوځي کسانو ته د زیان رسولو په موخه د پکتیا ولایت زرمت او روحاني بابا ولسوالیو اړوندو سیمو کې 40 بېلابېل ډوله ماینونه ښخ کړي وو. دفاعي او امنیتي ځواکونو د دغو ماینونو په کشف او شنډولو سره د خونړیو ترهګریزو پیښو مخه ونیوله او د لسګونو انسانانو ژوند یې وژغوره. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.